تازه پښتونخوا کې برید 15 پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره درسره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. خیبر پښتونخوا کې تازه برید کې 15 پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتي. د خیبر پښتونخوا په جنوبي وزیرستان او ټانک سیمه کې پر پاکستاني عسکرو مرګونې بریدونه شوي چې پاکستاني چارواکو ویلي چې په دې بریدونو کې د یو افسر په ګډون 15 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره لومړی پیښه د جنوبي وزیرستان د مکین په منډیج سیمه کې شوې ده چې په پایله کې 2 پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. بلخوا په دویمه پیښه کې چې په ټانک سیمه کې د پوځیانو پر یوې قرارګاه باندې د وسلوالو برید په پایله کې رامنځته شوې ده. په نتیجه کې 3 پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. پوځ ویلي چې ټپیان یې روغتون ته لیږدولي او په خبره د یو شمېر هغو روغتیایي وضعیت نازک دی. د دواړو بریدونو پړه تحریک طالبان د پاکستان پر غاړه اخیستې ده. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.